ښه خبرو او ښه صفات تصدیق کول. نو موږ دا شی خپل دننه څنګه راولو او هغې نه هم اهم خبره چې دا نورو کې څنګه ولټوو. څنګه چې حضرت خدیجه د نبي صلی الله علیه وسلم ته ګران وخت کې هغوی د صفات او ښه خبرې یادولې. نو ځینې وخت داسې تاسو ته کول پروزي چې چاته کله دا محسوس شي چې هغوی کې د ښه خبرې نشته. خو نعوذ بالله داسې کله هم نه ده شوی چې نبي صلی الله علیه وسلم ته خپل د ښه خبرې نه معلومې وي. خو کله چې نبی صلی الله علیه وسلم غار حرا نه راغی نو ټولو کې اول حضرت خدیجه ته لاړ. نو حضرت خدیجه نبی صلی الله علیه وسلم ته هغه ښه خبرې یادې کړې. نو تاسو چې شاته وګورئ زه د خپل خبره کوم د نبی صلی الله علیه وسلم خبره نه کوم. چې ستاسو ماشوم وي ملګری وي یا څوک هم وي چې څوک غمجن وي نو هغوی ته څه بد وخت کې هغوی د بدې خبرې مه یادوئ. چې تاسو هغه وخت کې د ماشوم ته پیغور ورکئ نو تاسو به هغې سره ډېر ظلم وکړئ ځکه چې هغه خبره په ماشوم ذهن کې همیشه پاتې شي. او که ستاسو ملګری وي چې چا کې څنې بدې خبرې وي او هغه د خپل باره کې ښه سوچ نه لري نو ستاسو فرض جوړیږي چې هغې ته ښه صفات یاد کړئ. چې تاسو خپل ماشوم کې د لږ هم څه ښه خبره وګورئ نو هغې تعریف وکړئ، هغې ته احساس ورکړئ چې هغه دې نه هم ښه کولی شي او هغې ته وایئ چې ما لیدلی دی چې ماشاءالله ته د نورو څنګه خدمت کوې. نو هغه به ستاسو ښه الفاظ باندې فکر کوي او ځان به نور ښه جوړولو کوشش کوي. نو همیشه داسې خپل ملګرو سره خپل کورني سره او د خپلوانو سره وکړئ او موږ وګورو چې زموږ د کورني ښه صفات کوم یو دي. نو داسې کوم یو ښه خبرې او صفات دي چې کوم موږ غواړو د زموږ کورني او د زموږ معاشرې کې وي چې هغه دوه درې خبرې زموږ شناخت جوړ شي. او که هغه خبرې موږ کې نشته نو څنګه پیدا کړو. نو الله ته دعا وکړئ چې الله موږ ته هغه ښه صفات او ښه خبرې راکړي او هغه ښه نومونه او ښه خبرې زموږ د معاشرې شناخت جوړ شي.